هغه مشهور حدیث کې راځي چې کله ته دا روح اخلي ملائک او انسان ګناونه کړي، شرک کړي، بدعت کړي، نور ګناونه پردي حقونه خوړلي دي او قسم نافرمانی کړي دي نو ملائک چې ته دا روح واخلي د دین او بدبوئی را روانه شي، نعوذ بالله. او روح ته دومره په سختۍ واخلي لکه دا ټاټ کې چې د غنو یو دغه ته نخلولي یو لخته او هغې نه راکاږي نو څومره په سختۍ راوځي هغه غني ځای په ځای نښلي، داسې په سختۍ ته دا روح واخلي، نرمي ورسره نه کوي د مرګ په وخت کې او بیا ته بدبوئی را روانه شي نو دا ملایک یو بل ته ورغورځوي، او لرې که دا څومره څښاک بوی وکړلو د عذاب ملایک هغه بل یې بل ته ورغورځوي، رحم هم پرې نه کېږي، او لرې که دا خو ډېر څښاک بوی ترې را روان دی والعیاذ بالله. او په دې حال کې دا روح بره لاړ شي اسمانه پورې هلته ورته دروازې بندې شي، د مؤمن روح چې ځي خوشبو را روانه او په ریخمو کې ښایسته د جنت په ریخمو کې تاو کړي، ملایک ته رحمت راشي او یو بل نه اخلي په خوشحالۍ چې ته راکړه دا څومره خوشبو ترې را روانه ده، د ده د ایمان توحید د سنتو تابعداري دا نیک اعمال دا ذکر اذکار د ده روجې د ده تلاوتونه هر یو خوشبو پکې ده چې ورسېږي بره ملایک یو بل نه اخلي خوشحالېږي ورته نو هغې ته اسمان دروازې کولاوي شي، مرحبا ورته ویلی کېږي، حتی چې هغه مقام ته ورسي چې کوم ځای کې د مؤمنانو ارواح دي علیین، ښایسته پاک مزیدار مقام دی. او د مجرم روح الله دې موږ دې حال نه وساتي، دې لپاره جیل دی، سجین مقام دی، قرآن کې الله دا ذکر کړي دي. تاسو داسې ړنده کاته نه ده چې به د خلکو راځي ژوندي راځي نو نوي پیدا کېږي او څه مړه کېږي او خبره کاته ډوبه کاتله او ډوبه لاړه خبره نه، دا ټولې کاتې را روانې دي را ښکاره کېږي، د هر چا خپل فایل روزانه چې کوم دی د الله رب العالمین په دربار کې 2 ځل پیش کېږي، سار نه اوسه پورې چې دا مونږ څه کول ملایک را سره دي، مازدیګره پورې به یې ولیکي